बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स موږ د بیسیک ټو ایڈوانس لیول کورس نن پیله ورځ ده په پښتو لینګویج کې د کې موږ ته سټپ بای سټپ به تاسو مختلف د بیسیک لیول کورس چې د ان شاء الله شو او دا موږ سات په سات داسې سټپ بای سټپ ان شاء الله ایڈوانس لیول ته بسو نو یو زبان زده کونه د پر موږ ته د هغه بیسیک رول یعنی قواعد ضوابط زده کون پچا دي لیټس گو سٹارټ یعنی ایو لینګویج زده کونه د پر موږ ته د 4 سټپس لیټرز ورډز سنټنسز پیراګراف د زده کون ضروری دي چې دا موږ تاسو زده کو ان شاء الله موږ ته به نور تاسو لینګویج زده کون چې دا سوکاش څلور سټپونو کې فرست نمبر چې دی موږ لیټرز زده کو حروف یعنی یو لینګویج چې موږ زده کو هغه چې موږ کوم حروف دي لیټرز دی هغه په بنیاد زده کو چې هغه ولا پرونونسیشن هغه ولا رائټینګ زده کو فرست نمبر کې موږ سره ټوټل لیټر چې دی دا 26 دي د دوه حصے دي कैपिटल लेटर बड़े हरूफ غاټو کې لیکن سمال لیټر छोटे حروف یعنی وړو کې بیا دا कैपिटल لیټر چې د موږ سره په دوه حصو کې بیا ډیوایډ دي وی ته چې کانسوننټس چې هغه ا نونسا ا بی سی زد را سه سوای د واول نه علاوه او واول چې د موږ سره ا ای ای او یو یعنی کانسوننټس چې دی دا موږ سره د ا ای ای او یو نه علاوه چې څومره لیټرز دي دا موږ سره کانسوننټس دي بقایا چې دی 15 ټکي دی ا ای ای او یو دا چې دا موږ سره واول څرنګه چې موږ لیټرز ویل حروف مزدا کړل رائټینګ مزدا کو پرونونسیشن مزدا کړل دا لیټر سره ملاو شي ګروپ اف مینینګفول لیټرز سره ملاو شي ورډز مشته جوړ کی لکه څنګه سکول مختلف قسمه لیټر سره ملاو شي دی بوایز الله محمد هوم هاوس دا مختلف قسمه لیټر سره کمبینیشن کړه دا هغه مشتوارز جوړ کړل الفاظ جوړ کړل تھرد سټپ کې عمره سنټنس یا یعنی جمله ا گروپ اف ورډز دیٹ میک ا کمپلیټ سنس اوس مختلف قسمه ورډز چې موږ زده کو اوس مختلف قسمه ورډ سره ملاو شي ډیفرنٹ ورډ کمباین شي هغه یو سنټنس جوړ کی مینینګفول چې هغه مشته سمانارو کې فار ایگزامپل آی لو مای کنټری د خبرې مشته کمپلیټ مینینګ وکړه آی ایم علی آی ایم ان 6 کلاس آی ایم ان 8 کلاس آی ایم فرام کراکا دا مختلف قسمه ورډ سره ملاو شي سنټنس جوړ کړه هغه سنټنس چې د مینینګفول دي نو دې ته بیا موږ وایو چې سنټنسز سټپ نمبر 4 کې اوس پیراګراف تا نو پیراګراف زده کونه دي پر موږ ته پوښار دي چې موږ سنټنسز دای نو مختلف قسمه سنټنسز کمباین شي هغه مشته پیراګراف وروکي نو سنټنس چې موږ کله ځای نو موږ پیراګراف په مقصد باندې پېژو نو دې ته وایي چې پیراګراف چې سنټنسز کمباین شي هغه یو پیراګراف جوړ